بسم الله الرحمن الرحیم دی ویډیو کې به ان شاء الله ایډیټینګ ګروپ کې دویم پارت وایو زره له مایکروسافټ ایکسل ته اول پارت کې موږ سورت ان فلټر پورې ویلی وو خو له موږ څخه دوه کمانډونه پاتې وو چې یو په فیل کې وو او یو سورت کې وو صحیح شوه فیل کې موږ څخه جسټیفای پاتې وو جسټیفای مطلب دا دی فار ایگزامپل زه رالمه دلته لیکم چې فار ایگزامپل MCI زه غواړم چې دا درې واړو سیلونو معلومات دا یو سیل ته راوړم به راشم فیل ته جسټیفای دا به راته یو سیل ته راوړي یا که فار ایگزامپل دغه شان معلومات ولیکم چې ZUH دغه شان فار ایگزامپل ولیک صحیح ده دا سیل مې ته فار ایگزامپل غټ کو انتخاب فیل جسټیفای مطلب اتوماتیکلی دا یو سیل ته راشي یا که فار ایگزامپل دا سیل وړوکی وي دومره وي او تاسو راشي جسټیفای ته نو دا به تاسو ته بیا دو سیلونو کې راځي مطلب جسټیفای درته کو او دو سیلو کې درته برابر کو بل خبره موږ سره په دې کې کومه پاتې وه کسټمایز سورس او په دې کې کسټم لیست موږ څخه پاتې و نو ماته دغه شان یو باکس راته راځي چې په دې کې څه لیکلی وي نیو لیست نوی جوړول غواړئ سنډے شارټ فارم کې ویک ډیز لانګ فارم کې منث اف د ایئر شارټ فارم کې منث اف د ایئر لانګ فارم کې زه غواړم چې نوی لیست کریټ کوم زه به راشم نیو لیست باندې به کلیک کوم او دلته به راشم فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې فرست یې ماته وینډوز والا راځي بیا دې راته ورډ والا راځي بیا د ایکسل والا وي ایکسس والا پاور پوینټ والا فار ایگزامپل کوروډرا والا فوټوشاپ همدا شان اډوبي پریمیر او اډوبي ایلسټریټر دا ما ایډ کړ او دا مې اوکې کو دا مې کلوز کو بس اوس زه راځم فار ایگزامپل ورته وایم چې ماته وینډوز راته راکړه وینډوز به راشم ډراګ ماته به اټومیټیکلی هغه نور ورسره هم راشي همدغه شان که زه رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ورډ ایکسل وینډوز کوروډرا ایکسس زه ورته وایم چې دغه راته سورت کا خو چې کوم ما هلته ایډ کړي دي په هماغه ترو باندې راته سورت کا زه به راشم کسټم ته دې کې به راشم کسټم لیست ته دې لیست په ترو باندې ماته سورت کا دا مې اوکې که دا مې اوکې که ماته به هماغه لیست په ترو باندې سورت شي فرست به راته وینډوز والا کلاس وي بیا ورډ ایکسل ایکسس همدغه شیان کوم چې اخر وي هغه راته اخر کې بیا راځي ښه زه راځم نوي درس ته او دویم نمبر پارت ته چې هغه دی فایند اینډ سلیکټ فایند مطلب پیدا کول سلیکټ انتخابولو ته ویلی شي فایند دپاره زه راځم هلته لږ ټیکس لیکم فار ایگزامپل ما ورته علي ولیک زه دلته راځم فایند باندې کلیک کوم یا شارټکټ یې کنټرول اف دی ماته به فایند راته راشي زه ورته چې له ما څخه یو نیم ورک شوی دی فار ایگزامپل علي دا راته پیدا کړه فایند نیکسټ راته وایي چې دا دی تاسو ته به دغه ټول ون بای ون ګوري پوه شوه کوم ځای کې چې ستاسو کرسر ولاړو د هماغه روز څخه لاندې تاسو ته هغه رو فایند کړله اوس چې کله دا کمپلیټ شي دوباره به تاسو سټارټ نه شروع شي تر هماغه پوینټه پورې به درته ورسېږي بل خبره موږ سره به دیږي آپشنز ته آپشن کې را سره اوله خبره ویډین ده شیټ یا وربوک فار ایگزامپل ته ورته چې ماته په شیټ 1 کې صرف وګوره نورو شیټونو کې زما نه دي په کار ته به ورته شیټ واخلي چې کوم شیټ کې ته ولاړې صرف هماغه شیټ کې به تاسو ته فایندینګ کوي یا زه ورته ټول وربوک کې راته ګوره د ټولو شیټونو کې به راته اوس فایندینګ کوي سرچ بای رو وي که بای کالم وي اوس موږ سره بای رو روان دی ګوره تاسو ورته وګورئ دا ګورئ بای رو روان دی زه ورته بای کالم راته ځه زه به کالم ورته والمه اوس به راته بای کالم سي صحیح ده که نه دغه شان نیغ ډېغ به راته رواني بله خبره موږ سره به دې کې څه ده فارمولاس ویلیوز کمنټ لوک ان فارمولاس ویلیوز ان کمنټ زه ورته چې فار ایگزامپل له ما څخه زه دلته نمبر ورته لیکم چې فار ایگزامپل از ایکول ټو 5 پلس 5 دا موږ سره شو 10 زه لیکم فار ایگزامپل از ایکول ټو 10 ماینس 2 دا موږ سره شو 8 بیا زه لیکم چې فار ایگزامپل از ایکول ټو 10 پلس 2 12 که اوس تاسو راشي دا موږ ته از ا ویلیو هم دا اخلي که زه ورته ویلیو والا ماته به دا هم انتخابوي بس صرف دغه یو به راته انتخابوي چې دا په ظاهره باندې موږ ته لس ښکاري یا که زه فار ایگزامپل لس ورته ولیکم دا به هم ماته په ویلیو ترو باندې انتخابېږي که زه فارموله ورته والم نو فارموله کې ماته دا هم انتخابېږي دا به هم انتخابېږي دا ټول به راته هم انتخابېږي ځکه چې د دې جواب دا دی او دې کې موجود 10 دي زه رالم کنټرول اف ته او زه ورته چې ماته لس راته پیدا کړه خو کوم یو کې فارموله کې دې ځای کې زه ودرېدم
فایند ما ته دا هم پیدا کو، دې راته هم پیدا کو، دې راته هم پیدا کو، خو دې راته پیدا نه کو، دې راته پیدا نه کو ځکه چې دې جواب هم دا دی. زه ورته یم چې ما ته ویلیو پیدا کا، ویلیو کې بس ما ته دغه 10 پیدا کړي، ګوره ورته دې هم راته پیدا کو، بس دغه دوه راته پیدا کوي. ځکه ویلیو مطلب دې ځای کې دا دی چې کوم موږ ته بظاهره باندې ښکاري. فارمولاس مطلب دا دی چې کوم فارمولا کې استعمال شوي وي، فارمولا کې استعمال شوي وي. جواب لسته فارمولا ده، خو فارمولا کې خدا نه دی کنه. خو زه ورته فار ایگزامپل 15 ولیکم، زه ته چې ما ته 15 پیدا کا فارمولا کې نیکسټ وې دې کې 15 موجود دي. دې من خپل ذهن کلیر کړئ. څه شو فارمولاس مطلب دا شو چې تا دغه ځای کې عدد ولیکو، دا عدد که چې ته په دې فارمولا کې موجود وي، په دې فارمولا کې موجود تا ته پیدا کی، یا کوم دغه شان سمپل تا 15 لیکلی وي تا ته هغه هم فارمولا کې پیدا کی، ویل کې به هم تا هغه پیدا کی. ګورې ورته مثلث لیکم، دې هم راته پیدا کړه، دې هم راته پیدا کړه، دا هم او دا هم. خو که زه کمنټ ته والم زه رالم دې ځای کې ودرېدم، شفټ F2 د کمنټ شارټکټ دی، زه ورته په دې ځای کې 20 لیکم، زه اوس راځم کنټرول F ته، زه ورته ما ته 20 پیدا کړه کمنټ کې، فایند تا ته چې دې کمنټ کې موجود دی. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. میچ کیس، میچ کیس مطلب دا دی فار ایگزامپل زه رالم دې ځای کې ما سمال ولیکو، دلته مې هم سمال ولیکو، دې ځای کې مې هم سمال لیکلی دی. زه راځم کنټرول F ته علي، زه ورته ما ته علي پیدا کړه، زه به یا فارمولا والم او یا به ورته ویلیو واخلم. فایند تا ته چې دا دی دا دی دا دی دا ټولې تاسو ته پیدا کړه. زه ورته یم نه چې کوم یو ما لیکلی دی په همدغه شکل ما ته پیدا کړه. میچ کیس تا ته یو دا دی یو دا دی یو دا دی او نور نشته. میچ انټایر سیل کنټینټ، میچ انټایر سیل کنټینټ مطلب دا شو چې مثال په تور باندې زه رالم او ما دلته څه ولیکه ولي، او بیا مې دلته ولیکه فار ایگزامپل خالد، او دلته مې هم علي ولیکه، وړوکي شکل باندې مې هم ولیکه او غټ شکل باندې مې هم ولیکه. صحیح شوه. زه رالم کنټرول F ته، زه ورته یم چې ما ته علي پیدا کړه، زه به ورته علي ولیکم، سمپل فایند دا به هم راته پیدا کړي، دا به هم راته پیدا کړي، دا به هم راته پیدا کړي، دې کې هم علي موجود دی، دې کې هم علي موجود دی، ټولې ما ته پیدا کړه. زه ورته یم نه داسې کار راته مه کوه چې کوم سیل کې علي لیکلی وي، که غټ وي که وړوکی وي، خو چې نور توري ورسره نه وي، ما ته صرف علي پیدا کړه. زه به میچ انټایر سیل ورته والم، یعنې چې په یو سیل کې خالص علي لیکلی وي هغه ما ته پیدا کړه. تا ته به وایي چې یو دا دی یو دا دی یو دا دی یو دا دی، ولی او خالد یې درته پیدا نه کړو. بل خبره موږ سره په دې کې نو فارمیټ سیټ ده، نو فارمیټ سیټ دې مطلب دا چې مثال په تور منزل ته رالم، دا مې ورته انتخاب کړي، فار ایگزامپل دغه شان کلر ورته ورکړو او دا مې هم ورته واخیست، دا مې هم ورته واخیست، هلته ورته علي ولیکه، دا خالد به پاک کړو. زه رالم کنټرول F فایند ته او زه ورته یم چې ما ته علي پیدا کړه، علي خو کوم یو کلر کې ته به فارمیټ ته راشي او فنټ کلر دی گرین وي، بس فایند تا ته وایي چې یو دا دی یو دا دی یو دا دی او نور نشته، تا ته وایي چې دغه دی او نور نشته. زه ورته یم نه هر یو ما ته پیدا کړه، زه به کلیر فایند فارمیټ ته والم، اوس به ما ته هر یو پیدا کوي، که هغه په گرین کلر کې وي که په بلیک کلر کې وي. بل خبره موږ سره چوز فارمیټ فرام سیلز ته، دې مطلب دا دی چې مثال په تور باندې موږ دغه شان یو کلر ورته ورکړی دی چې هغې پیدا کېدل ګران دي، لایک زه رالم دا ورته ما انتخاب کو او فارمیټ یس دا یو دا یو. زه اوس راځم کنټرول F ته علي چوز فارمیټ فرام سیل، دغه شان فارمیټ ماته پیدا کړه، تا ته وایي چې یو دا دی یو دا دی یو دا دی، یا که ته مثال په تور باندې ته ورته ویې مثلا دا مې ورته انتخاب کړو، دې ته مې ریډ کلر ورته ورکړو، دا مې ورته واخیسته، دې ته مې هم دا ورته ورکړو، دې ته مې هم ورکړو او دغه ته مې هم ورکړو. زه به اوس راشم کنټرول F فایند ته، دې کې هیڅ هم ورته مه لیکه او دا به ول کلیر کړي. اوس راشه دغه شکل ماته پیدا کړه، فایند تا ته وایي چې یو دا دی یو دا دی یو دا دی، مطلب اوس درته صرف کلر پیدا کوي، صرف رنګ درته پیدا کوي. بل خبره موږ سره څه شی ده ریپلیس، زه ورته یم دغه نیم ماته پیدا کړه، دا راته ریپلیس کړه بل نیم ته، فار ایگزامپل علي راته پیدا کړه، ولي ته راته کنورټ کړه، خو کوم علي کوم چې ریډ وي، چوز فارمیټ فرام سیل دیس ون. او بل خبره میچ کیس همدغه شان چې کوم شکل باندې ما لیکلی دی، تاسو ته به دغه شان علي چې سور کلري وي او همدا شان د همدغو تورو سره مطابقت ولري،
دا راته چینج کا ولی ته بس فایند یو به راته پیدا کی فایند آل ته والما ما ته به ټول درته راکي چې یو دا دی یو دا دی نور نشته دی دغه کرایټیریا چې ما ورته ورکړې ده ریډ کلر دی وي دې شکل کې دی وي میچ کیس دی وي دا موږ سره دوه دانې دي خو که زه دې نه چیک ورته ایسته کړم فایند آل ورته والما اوس به ما ته ټول پیدا کړي ډېر زیات به اوس ما ته راکړي زه ورته یم نه همدغه شکل باندې زما په کار دی ما ته دغه دوه راته راکړه ریپلیس یو راته ریپلیس کا همدغه چې کوم سیل کې زه ولاړ یم یا زما سیل سلیکټ کړی دی دا راته ریپلیس کا ریپلیس آل ټول راته ریپلیس کا هیله کوم چې تا به مو هم یاد شوی وي بل خبره موږ سره په دې کې څه شی ده ګو ټو زه ورته یم G5 ته بوځه ګو دې ډایرکټ G5 ته راوسته صحیح شوه همدغه شان که تاسو اوس راشئ ګو ته نو زه ورته یم چې فار ایگزامپل ما H2 ته بوځه اوکې ما H2 ته بوځي بل سره ګو ټو سپیشل ده دې ځای نه هم ته ګو ټو ته راتلی شي سپیشل نه هم ورته راتلی شي شارټکټو ته ګوره کنټرول H ریپلیس شارټکټ دی F5 ګو ټو شارټکټ دی یا کنټرول G دا هم ګو ټو شارټکټ دی سپیشل باندې کلیک کړئ تاسو اتوماتیکلی سپیشل ته راولي دې ځای کې موږ سره سلیکټ دی دغه ټول آپشن موږ سره سلیکشن وظیفه اجرا کوي یعنی مطلب دا شو زه ورته چې ماته کمنټ وګوره د برابر سلیکټ کې کنسټانټ فارمولا بلینک کرنٹ ریجن کرنٹ اره object څومره خبرې چې په دې ځای کې دي ټول موږ سره سلیکټ وظیفه اجرا کوي زه ورته څومره کمنټونه موږ سره په دې ځای کې موجود وي هغه ماته سلیکټ کا زه به ورته کمنټ واخلم دا به اوکې کلیک کوم ماته به اتوماتیکلی هغه سلیکټ کی بیا راغلم کنټرول G ته سپیشل باندې مې کلیک کو کنسټانټ چې کله زه کنسټانټ باندې کلیک کوم ماته اتوماتیکلی دغه آپشن فعال شي کمنټ باندې کلیک کوم دا راته غیر فعال شي فارمولا باندې کلیک کوم دا راته فعال شي فارمولا کې او کنسټانټ کې فرق شته کنسټانټ مطلب ثابت ویلیو عامه ویلیو چې په لاس باندې ولیکم فارمولاس چې کوم موږ فارمولا اپلای کړی وي خاص راځم لږ معلومات لیکم دې ځای کې دغه معلومات ما ورته ولیکو موږ سره کنسټانټ دی خو نمبر دی دا سره فارمولا ده دا ما په لاس باندې ولیکو ټرو فالس دا راته فارمولا راته راکو دا هم راته فارمولا ایرر راکو دا هم راته فارمولا راکو دا ورته ما په لاس باندې ولیکو او دا راته فارمولا راته راکو خو ټیکس دی زه راځم کنټرول G ته سپیشل ته رالم دې کې موږ سره ول کنسټانټ ته کنسټانټ مطلب ثابت او کوم چې ما په لاس باندې لیکلی وي زه رالم زه ورته چې فار ایگزامپل ما ته کنسټانټ کې نمبر راته راکا زه به ورته نمبر چک کوم دا مې اوکې کلیک کو ما ته به اتوماتیکلی هغه نمبر راته انتخاب کړي زه فار ایگزامپل راشم دې ځای کې ته معلومات ولیکم دلته ورته ولیکم زه به راشم F5 ته سپیشل نو په دې کې ورته کنسټانټ واخلم نور نه چې کو نه ایسته کا اوکې ما ته به اتوماتیکلی هغه نمبر راته انتخاب کړي چې کوم موږ په لاس باندې لیکلی دي بیا به راشم کنټرول G ته سپیشل کنسټانټ اوس ورته ټیکس انتخاب کما زه ته چې ماته په کنسټانټ کې ټیکس راته راکا هغه ټیکس ماته انتخاب کړ چې کوم ما په لاس باندې لیکلې دي خو نمبر لوجیکل او ایرر نه بغیر کې مې کلیک کو دغه موږ سره ټیکس ته چې کوم په لاس باندې لیکلې دي بیا رالم کنټرول G ته سپیشل تر رالم بیا مرته کنسټانټ واغستو زورته ماته هغه لوجیکل انتخاب کا چې کوم مرته په لاس باندې لیکلې دي اوکې ماته چې دغه ته په لاس باندې لیکلې دي خو که زه فار ایگزامپل دومره ځای ورته انتخاب کما ماته به همدغه عمره ایریا کې بیا هغه ځای انتخابېږي اخوا دې خوا به ترې نه نځي فار ایگزامپل دومره ځای مې ورته انتخاب کو زه ورته یم چې فار ایگزامپل کنټرول G کنسټانټ او په دې کې فار ایگزامپل لوجیک ته واغستو کې مې کلیک کو ماته به دغه دوره انتخابېږي خو تاسو یو سل هم انتخابوي سلیکشن ورته مکوي فار ایگزامپل تاسو ورته دومره ځای انتخاب کوي تاسو هغه ځای ته لاړ شي بیا به تاسو ایرر درکوي ځکه چې په دې سلیکشن کې خو څه موجود نه دي که نه بس تاسو به یو ځل ورته انتخاب کوئ کنټرول G بیا زه رالم کنسټانټ ته زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته ایرر پیدا کا ماته هغه ایرر راته راکړه چې کوم ما په لاس باندې لیکلي دي کې به کلیک کوم ماته دغه دوه په لاس باندې لیکلي بیا زه رالم کنټرول G سپیشل ته رالم اوس ما سره فارمولا ده زه ورته وایم ماته فارمولا کې نمبر سره راته راکړه فارمولا کې راته نمبر شو کا کې مې کلیک کو ماته هغه نمبر راته انتخاب کړه کنټرول G سپیشل زه ورته فارمولا کې ماته ټیکس راته راکړه چې کوم ماته فارمولا راته راکړی دی اوکې مې کلیک کو ماته وایي چې دا تاسو ته فارمولا درکړی دی یا زه ورته چې فار ایگزامپل دا راته راکړه از ایکول ټو دا ورته واله کنټرول G سپیشل فارمولا او ټیکسټ کې مې کلیک کو ماته به اتوماتیکلی دا دوه راته انتخاب کړي کنټرول G سپیشل فارمولا زه ورته چې ماته لوجیکس راته راکړه هغه لوجیک ماته انتخاب کا چې کوم فارمولا کې وي کې مې کلیک کو وي دغه لوجیکس دي چې کوم تاسو ته کمپیوټر او تاسو ته ایکسل درکړي بیا زه رالم زه ورته فارمولا اخلم د نور نه چې کوم ایسته کومه ایررز ماته هغه ایرر راته راکړه
چې کوم فارمولا وي. که مې کلیک کو دا فارمولا ده، دا ویلیو او کانسټانټ نه دي. بیا زه رالم سپیشل ته بلینکس. زه ورته چې کوم ځای پورې ما کار کړی دی ورټیکل او هوریزنټل، دغه ځای کې ماته بلینک راته انتخاب کا. که مې کلیک کو ماته په دې ځای کې بلینک راته انتخاب کو. چې کوم یو ستاسو مرضي وي تاسو همغه شان رنګونه وغیره ورته ورکولی شئ. همدغه شان بیا زه رالم کنټرول جي ته سپیشل کرنټ ریجن. زه ورته چې ماته کرنټ ریجن راته انتخاب کو. که مې کلیک کو ماته کرنټ ریجن راته انتخاب کو. لایک فار ایگزامپل زه رالم او دغه معلومات ما دې ځای ته راوسته. زه ورته چې ماته دغه ځای کرنټ ریجن راته انتخاب کا. کنټرول جي سپیشل کرنټ ریجن. که مې کلیک کو دا وایي چې دې سره کرنټ ریجن عمده دی. زه ورته چې دغه سیل ما سره دلته هم لینک دلته هم لینک ته هلته مې هم لینک کړه. ګوره چې کله یو سیل موجود لکه دا دې خو اوس نور ریجن نشته که نه همدغه ریجن دی. دا چې کله دې سره په لینک شي بیا دا دواړه سره ریجن یو شو. نو همدا شان ما دا هم دې سره لینک کو او دا مې دې سره په لینک کو. اوس تاسو ورته وګورئ کنټرول جي سپیشل کرنټ ریجن. اوکې ماته به اټومیټیکلي هغه ریجن راته انتخاب شي، خو دا ولې انتخاب نه شو ځکه چې دې منځ کې یو سیل راته اضافه ده. بیا رالم کنټرول جي ته سپیشل ته بل کرنټ اری دی. ګورئ کرنټ اری مطلب دا شو زه رالم دې ځای ته زه لږ معلومات لیکم. زه ورته یم چې دغو کسانو سیلري ماته شو کا بیسډ آن ډیز، 10 ورځو 15 ورځو 20 25 30. دا د دې کسانو د ورځې سیلري ده. صحیح شو. د از ایکول ټو لیکم از ایکول ټو دا خانه ضرب د دې خانې سره. یاد ساتئ چې تاسو په جمع منفي دا به پکې نه لیکئ، ضرب به لیکئ. دا مې سره ضرب کو، دا مې ټول ورته انتخاب کو. به راشم ډیټا ته واټ اف انالیسس ته ډیټا ټیبل ته فرض کې به یو ورته انتخاب کړي، سیکنډ کې به سیکنډ ورته انتخاب کړي. دا به اوکې ورته کلیک کړي. تاسو ته به اټومیټیکلي دا د 10 ورځو 15 20 25 او 10 ورځو تنخواه به تاسو ته 1 by 1 درکړي. زه ورته یم چې دغه کرنټ اری ماته په دې کې شو کا. نو به کنټرول جي ته راشم سپیشل کرنټ اری. اوکې مې کلیک کو ماته دغه اری راته انتخاب کو چې دا یو اری دی او دا یو فارمولا ده. فار ایگزامپل دې کې تغییرات کوم دا ما ټول پاک کو انټر وهم نو ما به دا نه پرېږدي، دا ما به دا نه پرېږدي. زه به اسکیپ وهم. یعنې ته اری فنکشن یو پارټ کې تغییرات نشي کولی. صحیح شو. دا موږ سره اری او دا به انشاءالله وایو دا به وروسته را روان دي دا ډیټا وغیره خبرې چې کومې دي. ښه زه بیا رالم ګو سپیشل ته آبجیکټس. فار ایگزامپل زه رالم انزرټ ته او ما څه شیپس راوسته. دا مې ونیو کنټرول ډي سره ما دا هلته ډوپلیکیټ ورته واخیسته. که ما فار ایگزامپل ډېر زیات شیپونه راوستلي وي او زه غواړم چې دغه شیپونه اټ ا ټایم په لږ وخت کې ټول شیپونه ډیلیټ کړم، زما وخت ضایع نه شي، نو زه به راځم فایند ته ګو سپیشل ته آبجیکټ ته. اوکې مې کلیک کو ماته به ټول آبجیکټ راته انتخاب شي. تاسو کولی شئ چې اټ ا ټایم دغه شیپس ته رنګونه ډیزاینونه وغیره ورته چینج کړئ. زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم، ډیلیټ به پریس کړم ماته به اټومیټیکلی دا ټول ډیلیټ شي. نیکسټ خبره بله ما سره څه شی ده رو ډیفرنسز ان کالم ډیفرنسز. دې مطلب دا دی چې کله تاسو کالم کې څه لیکلي وي چې کالم کې څه تبدیلي وي تاسو ته هغه ډیفرنټ انتخابوئ. که رو کې څه تبدیلي وي رو والا هم درته ډیفرنټ ښیي. دلته فار ایگزامپل لیکم ای همدغه شانې لیکم. صحیح شو. زه ورته یم چې ماته کالم کې وګوره چې څه ډیفرنټ په دې کې موجود دي، مختلف پکې څه دي. ته به راشي کالم ډیفرنسز ته دا به اوکې ورته کلیک کړي. نو تا ته دا به ورته انتخاب کړي چې دې کې بي او سی دي. دا به زه ای کم او کنټرول انټر ماته به اټومیټیکلي دا اوس خپل حالت ته راته راشي. همدغه معلومات زه کاپي کوم، رایټ کلیک په سپیشل ته راځم ټرانسپوز ته تلم. اوکې مې کلیک کو دغه معلومات ما فار ایگزامپل از رو وایس لیکلي دي، دلته مې فار ایگزامپل ډي ورته لیکلې ده. صحیح شوه. دغه مې ورته انتخاب کو. زه راځم ګو سپیشل ته او زه ورته یم چې فار ایگزامپل رو ډیفرنسز. اوکې ماته به هغه رو کې چې کوم ډیفرنسز وي هغه به ماته انتخاب کړي، خو دې هم خپل یوزیج وي او خپل استعمال وي. صحیح شوه. زه ګو سپیشل ته رالم. بل موږ سره پریسیډنټ او ډیپینډنټ دی. پریسیډنټ او ډیپینډنټ لپاره زه راځم دلته لږ نمبرز لیکم. زه ورته یم چې ماته دا وښایه چې 254 دا د کوم نه لاسته راغلي دي. زه به راشم فایند ته ګو سپیشل ته پریسیډنټ ورته والم. کله چې د پریسیډنټ باندې کلیک کړي نو دې کې موږ سره دوه اپشن فعاله شي، ډایرکټ اونلی یا آل لیولز. زه ورته یم صرف همدغه ماته وښایه چې دا د کوم نه لاسته راغله. اوکې مې کلیک ماته چې دا له دغه دواړو څخه لاسته راغلي دي. زه ورته یم چې هغه بیا د کوم نه لاسته راغلي دي ټول ماته وښایه. ته به راشي ګو سپیشل ته پریسیډنټ دې کې به ته آل ورته والې چې فار ایگزامپل
دا خو د دې دوړ نه لاسته راغی دا دوړ د کوم نه لاسته راغلی دي بیا هغه د کوم نه لاسته راغلی دي هغه د کوم نه لاسته راغلی دي ټول به تاسو ته انتخاب کی زه به آل لیول ته والم اوکې نو ماته ټول راته انتخاب کو دا نمبر چې ته کوم په دې کې تغیرات کې دې کې هم تغیرات راځي د مطلب دا شو چې دغه ټولو تعلق د دې سره دی دا نمبر چې کوم دی دا په دې نمبرو باندې ولاړ دی اوس زه راځم ون ورته انتخاب وم زه ورته یم دا ون د کوم سره ډیپینډ دی کوم سره تعلق ساتي ته به ډیپینډ باندې کلیک وکړې مې کلیک تا ته وایي چې دا دې سره تعلق ساتي زه ورته یم چې ما ته هغه وښایه چې هغه د کوم سره تعلق ساتي هغه د کوم سره تعلق ساتي یعنی دا د دې خلاف و ډیپینډ د پریسیډنټ خلاف و صحیح شوه دې باندې به زه کلیک کوم آل لیول به ورته والم دا به اوکې ورته کوم نو ما ته به اټومیټیکلي هغه ټول ما ته راولي د مثال دا دی ښه فارمولاز ته به ته راشي ته به ډیپینډ ورته والي دې باندې به کلیک کړي دې ته به ډیپینډ والي دې باندې به کلیک کړي دې ته به ډیپینډ والي وي دا بل سره تعلق نه ساتي صرف دا دی زه به ریموف ایر ورته والم ما ته به اټومیټیکلي هغه ریموف شي خو دا به انشاءالله به فارمولا ټایپ کې وایو نیکسټ خبره بله موږ سره څه شی ده لاست سیل زه ورته یم چې تر کوم ځای پورې ما سیلونه استعمال کړي دي په دغه شیټ کې ورټیکل او هاریزنټل ما ته لاست سیل راته شو کا ورټیکل او هاریزنټل دواړه زه به ګوډ سپیشل ته راشم لاست سیل اوکې مې کلیک ما ته به اټومیټیکلي هغه لاست سیل ما ته انتخاب شي تا تر دې ځای پورې کار په دې کې کړی دی صحیح ده که نه دغه شان ما ته دا راته انتخاب کړ همدغه شان بله خبره موږ سره به دې کې څه شی ده زه بیا رالم ګوډ سپیشل ته ویزیبل سیلز اونلی دلته رالم فار ایگزامپل ما ورته دغه رو هایډ کړه دا رو مې دلته رالم فار ایگزامپل دې ته دغه رو ورته ما هایډ کړه دلته بره راغلم دلته رالم کنټرول جی ته سپیشل ته او ویزیبل سیلز اونلی اوکې مې کلیک کړه زه ورته ما ته دا شو کا چې آیا ما خو څه کالمونه یا روګانې هایډ کړي نه دي زه بس راشم نو ګوره ما ته ښکاري چې تا څلور څلوېښت نمبر رو هایډ کړې ده نو زه به اوس راشم دواړه به انتخاب کوم بره او لاندې رو به راشم ان هایډ ته ما ته به اټومیټیکلي دا ان هایډ شي هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست بل موږ سره کنډیشنل فارمیټس دي چې کله زه کنډیشنل فارمیټ باندې کلیک کوم دي که هم موږ سره آل او سیم وي ډیټا ویلیډیشن کې هم را سره آل او سیم وي همدغه شان زه اوس راځم کنټرول جي ته سپیشل ته رالم زه ورته ما ته کنډیشنل فارمیټینګ راته انتخاب کا اوکې مې کلیک ما ته به آل راته انتخاب کړي زه ورته آل زما نه دي په کار دې ځای کې زه ورته ودرېږم کنټرول جي سپیشل ته رالم زه ورته ما ته کنډیشنل فارمیټ راته انتخاب کا خو سیم چې په همدغه شکل باندې وي اوکې ما ته صرف همدا راته انتخاب شو که دا زه فار ایگزامپل ورته انتخاب کړم او داسې دې خواته موف کړم زه اوس راشم کنټرول جي ته سپیشل ته رالم کنډیشنل سیم کې مې کلیک ما ته به دغه راته انتخاب شي چې دا دې سره تعلق ساتي دا دې سره تعلق ساتي همدغه شان بله خبره موږ سره څه شی ده رالم کنټرول جي ته ډیټا ویلیډیشن زه ورته یم چې ما ته څه وګوره کنټرول جي ته رالم سپیشل ډیټا ویلیډیشن راته وګوره خو سیم چې همدغه شکل کې موجود دي لس او سلو ترمنځ یو کې مې کلیک کړه ما ته اټومیټیکلي دغه دواړه راته انتخاب کړه چې یو تا دې ځای کې اپلای کړی دی بل دې ځای کې اپلای کړی دی زه ورته یم چې په دغه ټول شیټ کې ما ته وګوره چې کوم ځای کې ما ډیټا ویلیډیشن رول اپلای کړی دي زه به راشم کنټرول جي ته سپیشل ته به راشم ډیټا ویلیډیشن آل کې مې کلیک کړه ما ته به اټومیټیکلي دغه راته انتخاب کړي چې تا په دغه ځای کې ډیټا ویلیډیشن رول اپلای کړی دي همدغه شان بیا زه راځم هوم ته نیکسټ خبره بله څه شی ده فارمولاز ټولې فارمولې ما ته انتخاب کړه ټولې فارمولې به تاسو انتخابېږي کمنټس ټولې کمنټونه ما ته انتخاب کړه ټول کمنټونه ما ته انتخابېږي کنډیشنل فارمیټس ټول کنډیشنل فارمیټونه ما ته انتخاب کړه کنسټانټ ټول کنسټانټ ما ته انتخاب کړه چې هغه په نمبر کې وي که لوجیکل کې وي که هر یو کې وي نو مې کلیک کړه ما ته به ټول راته انتخاب شي ډیټا ویلیډیشن ټول ډیټا ویلیډیشن ما ته انتخاب کړه سلیکټ آبجیکټ ټول آبجیکټ ما ته انتخاب کړه خو د څه شي په ترو باندې موس په ترو باندې فار ایگزامپل زه رالم هلته انزرټ ته او دا مې فار ایگزامپل ورته راوست دا مې کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ راوست صحیح ده همدغه شان زه رالم هوم ته رالم او په دې کې ما سره دی سلیکټ آبجیکټ زه غواړم چې دغه انتخاب کړم دا به راته انتخاب شي ډیلیټ دا انتخاب کړم دا به راته انتخاب شي ډیلیټ صحیح شوه خو دې آپشن او هغه آپشن ترمنځ فرق شته سلیکشن پین موږ ته سلیکشن پین راته راکوي چې آیا تاسو راوس کمنټ شو کېږي که نه شو کېږي آبجیکټ سره شته که نه شته کوم مخکې ولې کوم وروسته ولې ټول شو کې ټول هایډ کې همدغه شان کوم مخکې راولئ کوم وروسته راولئ دا خو اسانه دي دا موږ وینورډ کې هم ویلي دي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره ایډیټینګ روم